درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو تګلارې اسلامي امارت د پخوانی پاچا ظاهر شاه د دوري اساسي قانون پلی کوي. د طالبان وای دوی د موقت دوري لپاره د وروستي پادشاه محمد ظاهر شاه اساسي قانون نافذوي. د افغانستان اسلامي امارت د عدلي سرپرست وزیر د چین له سفیر وانګیو سره د لیدنې پر مهال ویلي دوی ټولو هغو قوانینو ته درناوی لري چې د دوی له اصول او شریعت سره په ټکر کې نه وي. د عدلي وزارت پر رسمي فیسبوک پاڼه په همدې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې د عدلي د سرپرست وزیر له قوله راغلی دوی د پادشاه محمد ظاهر شاه اساسي قانون د نوي موقت دوري لپاره نافذوي، خو هغه موارد یې ترې لرې کوي چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د عدلي سرپرست وزیر دغه راز ویلي ټول هغه قوانین مني او عملي کوي چې د دوی له اصولو سره په ټکر کې نه دي او اتباع حقوق پکې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په موقته دوره کې د محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون نافذ کړی وو او اوس طالبان هم غواړي د موقت دوري لپاره له دې قانون څخه استفاده وکړي. بل خوا د افغانستان اسلامي امارت چارواکو له لوري په خوست، لوګر او پنجشیر ولایتونو کې نیول شوي پیسې د افغانستان بانک ته سپارل شوي دي. د یاد بانک د معلوماتو له مخې د دې نغدو پیسو کچه شاوخوا 1.6 میلیونه امریکایي ډالر او څه باندې 9 میلیونه افغانۍ کیږي. د دغه بانک دویم مرستیال مولوي عبدالقادر احمد د یادو پیسو د تسلیمۍ پر مهال ویلي چې خزانې ته د امانتونو سپارنه بیت المال ته د اسلامي امارت د چارواکو ژمنتیا په ګوته کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.